أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته رارسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې د تبوک د تلو دپاره په تیاري او آمادګي مشغوله و. نو یې وفرمایل زه خو اوس مشغوله یم، خو کم وخت چې د تبوکه څخه راسم، څرنګه چې د الله جل جلاله اراده وي هغسې به وسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبوک ته ووتی او په دغه جدید البنا مسجد ضرار کې یې لمونځ نه کوي ادا. اصلا دغه مسجد د فساد دپاره جوړ سوی و. دا مسجد د اسلام پر ضد د جنګ کولو مرکز و. مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غذا څخه فارغه سو او مدینې منورې ته نږدې سو، نو د الله جل جلاله د طرفه دغه آیات شریف نازل سو چې د سورة التوبه 108 نمبر آیات دی: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. یعنی او هغه منافقان چې جوړ کړي یې دی مسجد د پاره د ضرر رسولو مؤمنانو ته، او جوړ کړي یې دی د پاره د کفر او د پاره د تفرقې اچولو په مابین کې د مؤمنانو، او جوړ کړي یې دی د پاره د انتظار د هغه چا چې پخوا یې لا د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنګ کړی دی، چې هغه څوک دغه ابو عامر الفاسق دی. ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى، او دوی قسمونه یادوي چې زموږ اراده بې له خیره او نیکۍ د بل شي نه ده. والله یشهد انهم لکاذبون، او الله جل جلاله شاهدي ادا کوي چې بېشکه دوی په دغه خپلو قسمو کې خامخا درواغجنان دي. دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدي ده چې دوی درواغ وایي. منافقانو دغه مسجد ضرار د خپلو مشورو د مرکز دپاره او د مسجد قبا پر ضد جوړ کړی و، او د دغه آیات شریف په واسطه الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو په خبیثو نقشو او غرضو خبر کوي، او د ضرار د مسجد د جوړولو اصلي او اساسي مقصد یې ښکاره کوي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غذا څخه د بیرته راتګ په وخت کې مدینې منورې ته ورنږدې سو، نو یې د خپلو اصحاب کرامو څخه 2 نفره، په بل روایت کې 4 نفره، چې مالک ابن خشم، معن ابن عدي، عامر ابن سکن او یو بل 4 نفر چې نوم یې نه دی ذکر سوی، و مدینې منورې ته ولېږل چې دغه تعمیر چې نوم یې د فریب او چم پر اساس مسجد ایښول سوی و ونړوي او د مځکې سره یې برابر کړي. دغه اصحاب کرام هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حکم د عملي کولو دپاره تر لښکر د مخه سوه، هلته ولاړه او دغه مسجد ته اول اور واچاوه او بیا یې د هغه دیوالونه ونړول. منافقانو کوښښ وکړي چې دغه نفر د دې کاره څخه منع کړي، خو دوی ویل چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر دی چې دا مسجد باید وسوځل سي او ونړول سي. نو د فاسق ابو عامر او منافقانو ټول ارمانونه د دوی په زړو کې پاته سوه، او ابو عامر الفاسق په خپله دعا او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آمین په شام او په قنسرین نومي ځای کې د خلقو څخه جلا او د پردیسۍ په مرګ مړ سو.
او الله جل جلاله نور هم په سورة التوبه کې د دغه مسجد په باره کې فرمایي لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هیڅ کله په دغه مسجد اضرار کې د لمانځه دپاره مه درېږه. خامخا هغه د قبا مسجد چې اساس او تاداو یې د اولې ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګارۍ ایښول سوی دی د دې ډېر لایق دی چې د لمانځه دپاره په هغه کې ودرېږي. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. په دغه مسجد قبا کې داسې خلق دي چې دا خوښ لري چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله هغه ښه ځان پاکونکي خوښ لري. ورونو دغه معلومات د مسجد ضرار ابو عامر فاسق او منافقانو په باره کې وه. اوس بیرته و هغه بحث ته رجوع کوم چې د تبوک د غذا په باره کې موږ خبرې کولې. دغه د روم د آمادګۍ خبرونه او معلومات د لرې څخه د آوازو پر قسم و مسلمانانو ته را رسېده څو بالاخره په دغه وختو کې د انباط یوه ډله و مدینې منورې ته راغله. انباط یو قوم و چې د شام څخه به تجارتي مالونه مدینې منورې ته راوړه، خاصتا نباتي غوړي. دغه خلقو دغه خبر په تفصیل او تاکید ورسره راوړی چې هرقل د مسلمانانو د حملې دپاره یو قوي لشکر جوړ کړی دی چې شمېر یې 40,000 نفره دی او د دغه لشکر مشرتوب او قومنداني یې د روم د ډیرو لویو مشرانو څخه و یو مشر ته ورکړي دي او د دغه لشکر سره یې نور عربي هغه قبیلې هم یو ځای کړي دي کم چې نصرانیت ته اوښتي او د روم تابع دي. ورونو تاسې ته معلومه ده چې د عربو هغه قبیلې چې د شام پر حدودو پرتې وې د پخوا څخه د نصرانیت و دین ته داخلي سوي وې او د روم تر حکم لاندې وې. نو ویل دغه عربي قبیلې لکه لخم، جزام او نورې هم ورسره یو ځای سوي دي او د دغه لشکر مقدمه تر بلقا پورې را رسېدلې ده. د دغه خبر پر را رسېدلو سره د مسلمانانو دپاره ډېر لوی خطر پیدا سو او هغه شی چې دغه خطر یې نور هم زیاتاوه هغه دا و چې وخت او موسم هم د ډېرې شدیدې ګرمۍ و. خلق په وچکالي او مشکلاتو اخته وه، حیوانات یې هم سره کم سوي وه او میوې هم تازه پر پخېدلو او رسېدلو وې. نو د ټولو خلقو دا خوښه وه چې په خپلو میوو او سایو کې واوسېږي. د هیچا دا نه وه خوښه چې دغسې د ګرمۍ په وخت او دغسې حال کې د خپلو کورو څخه په سفر ولاړ سي او پر دې ټولو سربیره د مدینې منورې او شام په مابین کې مسافه هم ډېره زیاته وه، لار یې وچه او سخته وه. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه حالاتو ته په حکیم او دقیق نظر سره کتل. هغه د روم آمادګي دغه د مدینې منورې تر مشکلاتو مهمه وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهېدی که د دغه مشکلاتو په سبب د روم سره په مقابله کې لږ تاخیر او کسالت وسي او روم ته دا موقع ورکول سي چې و هغه منطقو ته ورننوځي چې د مسلمانانو تر نفوذ او سیطرې لاندې دي او بیا د مدینې منورې پر طرف را رهیسي، پر اسلامي دعوت او د مسلمانانو پر عسکري شهرت به د دې کار ډېر بد اثر ولویږي او هغه جاهلیت به بیرته راژوندی سي چې د حنین په جنگ سره یې سخته او شدیده ضربه خوړلې وه او اوس آخري نفسونه کاږي. او هغه منافقان چې په داسې موقع پسې ګرځي چې کله به پر مسلمانانو حمله وکړي او اوس د روم د پاچا سره د ابو عامر الفاسق په واسطه ارتباطونه نیسي، نو هغه وخت چې روم د مخ د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي منافقان به د شا د طرفه د مسلمانانو نسونه په خپلو خنجرو ورڅیري چې په دې ډول سره به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د ده د اصحابو هغه کوښښونه چې د اسلام د نشرولو دپاره یې کړي وه عبث او بېهوده سي او هغه کامیابۍ چې دوی پس له ډیرو پرلپسې خونړیو جنګو او سریو لاسته راوړي وې په مفته د لاسه ورکړي
حکیم او دانا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه ټولو کارو او نتیجو ښه پوره پوهېدی، نو ځکه یې د دغه ګرمۍ او مفلسۍ سره سره دا مقرره کړه چې مسلمانان باید د روم سره یو فیصله کوونکی جنگ د هغو پر سرحد وکړي او رومیانو ته دا موقع ورنکړي چې ودار الاسلام یا د مسلمانانو ملک ته ورداخل سي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا فیصله وکړه چې موږ باید د داخلي اقتصادي او موسمي مشکلاتو په سبب د روم سره په جنګ کولو کې ځنډ او تاخیر ونکو، نو یې په صحابه کرامو کې اعلان وکړي چې د روم سره د جنگ دپاره خپل ځانونه تیار او آماده کړي. همدارنګه د عربو و قبیلو او مکې مکرمې ته حال ولېږي چې د جنگ او سفر دپاره تیار سي او مدینې منورې ته راسي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم همیشه دا عادت و چې جنگ ته به وتی توریه به کول، یعنی په صراحت سره یې نه ویل چې چیرې او د چا جنگ ته ځي، مقصد به یو ځای و او نوم به د بل ځای یاداوه. دا د دې دپاره چې دشمن د مسلمانانو په حرکت نسی خبر، ځکه که دشمن خبر سي یا تښتي ځای پرېږدي یا د جنگ دپاره آمادګي نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هیڅ وخت کې په صراحت سره د مقصد د ځای نوم نه یاداوه بې له تبوک او خیبر څخه، چې په دغه دوو ځایو کې امر واضح او صریح و. د خیبر په غذا کې په دې سبب صراحت و چې د الله جل جلاله د طرفه د خیبر د فتح کېدو وعده سوې وه، نو و توریې ته ضرورت نه او دلته د تبوک په غذا کې بیا په دې سبب صراحت و چې مسافه ډیره لرې وه او شاید جنگ به هم ډیر شدید وي، نو د دې جنگ دپاره باید پوره او لازمه آمادګي ونیول سي. مسلمانان باید په دې خبر وي چې دا جنگ مو د هغه دولت سره دی چې په هغه وختو کې د دنیا هغه لوی مملکت بلل کېدی چې هغه د روم پاچهي وه او د دې جنگ دپاره عادي او معمولي تیاری نه وه کافي، ځکه دا جنگ ممکن ډیر وخت په بر کې ونیسي. نو مسلمانان باید حتما په دې پوهېدلي وای چې جنگ اوږد او سفر سخت دی، نو خامخا باید پوره استعدادات ورته نیول سوي او برابر سوي وای. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مقصد ځای په وضاحت او صراحت سره اعلان کړي او مسلمانان یې و جهاد ته تشویق کړه. همدارنګه د سورة توبه ډیر آیاتونه په دغه وخت کې د دې لپاره نازل سوه چې مسلمانان و جهاد او سفر ته تشویق او ترغیب کړي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دې ته هم تشویق کړه چې خپل هغه ښه او نفس مالونه د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي. دغه سفر او د دغه جنگ دپاره آمادګي د ډیرې سختې ګرمۍ په وخت کې وه، بارانونه ځنډېدلي وه او وچکالي پیښه وه. دا وخت داسې وخت و چې میوې د پخېدو په حالت کې وې، یعنی تر اوسه نه وې پخ سوې خو و پخېدو ته نږدې وې. د خلقو زړونه د دغه حاصلاتو سره تړلي وه، دا یې خوښه وه چې حاصلات واخلي او بیا ولاړ سي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه امر واضح او صریح و چې خامخا باید و دې جنگ ته ووځي. د دې جنگ په وتلو کې اختیاري معامله نه ده، بلکې صریح امر و چې هر هغه مسلمان چې د اسلحې د وړلو قدرت لري پر هغه دا واجب او لازمه ده چې و دې جنگ ته ووځي. په دغسې حالاتو کې صادق مسلمان د منافق او ضعیف الایمان مسلمان څخه پیژندل کیږي. مجاهد او منافق سره معلومیږي، ځکه دا امر اختیاري نه و بلکې واجبي او لازمي امر و. دغه د تبوک غزا ته غزوة العسره هم ویل کیږي، ځکه دغه غزا د ګرمۍ او مفلسۍ تکالیفو او مشکلاتو په وخت کې وه. دغه غزا د مسلمانانو دپاره ډیر لوی امتحان و. د دغه غزا او د هغې د واقعاتو په باره کې په سورة توبه کې ډیر آیاتونه نازل سوي دي چې د دغه غزا او د هغې حادثات بیانوي. که څه هم په سورة التوبه کې د نورو موضوعاتو په باره کې لکه د مکې مکرمې فتح او داسې نور بیان هم سته، خو په هغه جمله کې د تبوک د غزا واقعات او هغه حادثات چې د تبوک تر غزا وروسته پیښ سوي دي هم بیانوي.
د سورة توبه د ډیرو آیاتو په ترجمه تر هغو نسو پوهېدلی تر څو د تبوک د غذا د واقعاتو معلومات ونه لرو. دا خبره یو وار بیا تکراروم تر څو چې په سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم نه یو خبر، د قرآن مجید په ډیرو حصو نسو پوهېدلی. د سورة توبه په 41 او 42 نمبر آیاتو کې رب عز وجل فرمایي: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. یعنی ای مسلمانانو، تاسې که سپک یاست که درانه باید خامخا جهاد ته ولاړ شئ. د سپک او درانه څخه مقصد دغه ټول حالات دي، یعنی که پیاده یاست که سپاره، که ماړه یاست که غریبان، که زاړه یاست که ځوانان، که روغ یاست که رنځوران، که بې اسلحې یاست یا مسلح، که آزاد یاست که مریان، که مجرد یاست که د کور خاوندان. پر هر حال چې یاست باید غذا ته ووځئ او تاسې د الله جل جلاله په لار کې د اعلاء کلمت الله او د الهي دین د ترقۍ دپاره په خپلو مالو او په خپلو ځانو جهاد وکړئ. دغه و جهاد ته ستاسې تګ ستاسې د دنیا او آخرت دپاره خیر دی که تاسې په خپله ګټه او تاوان وپوهیږئ. ورونو، د جهاد اخروي ګټې و هر چاته معلومې دي چې په جنت کې لوړې درجې او ډېر نعمتونه دي، مګر د جهاد دنیوي ګټې څه شي دي؟ تر هر څه د مخه د کفارو څخه غنیمتونه او تر هغه وروسته د عزت ژوند. تاسې نن ورځ د مسلمانانو دغه د ذلت و ژوند ته متوجه یاست. هر چیرې چې مسلمانان دي هغه ذلیله او د ځان اختیار نه لري. د دغه ذلت اساسي سبب او علت دا دی چې نن ورځ مسلمانانو جهاد پرې ایښی دی. مګر واقعي مسلمانانو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اعلان واورېدی چې د روم د جنگ دپاره یې وربولي، د دغه امر د عملي کولو دپاره لکه په مسابقه کې چې وه، هر یوه کوښښ کاوه چې تر هغه بل د مخه خپل ځان تیار او آماده کړي. د هره طرفه و مدینې منورې ته د قومو او قبیلو راتګ شروع سو. د مسلمانانو څخه یو نفر هم په دې نه و راځي چې د دغه غذا څخه پاته سي، بې له هغو کسانو څخه چې په زړو کې د نفاق مرض و. څرنګه چې د دغه غذا دپاره سفر پر نفس سخت او مشکل و او په دغه سفر کې لو ابتلا او سخت امتحان و، نو د منافقانو نفاق په خپله ځان ښکاره کاوه او د دې سفر څخه یې په یوه او بله بهانه ځان خلاصاوه. الله جل جلاله د دغه منافقانو په باره کې د سورة التوبه په 42 نمبر آیات کې فرمایي: لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. یعنی که سفر سپک او بې تکلیفه وای او دا امید یې وای چې غنیمتونه او ولجې په لاس ورځي، نو بیا ستا متابعت کړی وای، په دغه سفر کې به دې ملګري سوي وای. ولکن بعدت علیهم الشقه، مګر پر دوی دغه لار او مسافه لرې سوه، نو ځکه نه در سره ولاړه. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. یعنی کم وخت چې تاسې بیرته د دغه غذا څخه راسئ، نو دوی به په الله سره قسمونه یادوي چې که چیرې زموږ د سفر طاقت وای نو خامخا به موږ ستا سره وتلي وای. دوی خپل ځانونه دغه د درواغو په قسمو سره هلاکوي او الله جل جلاله عالم دی چې دوی خامخا درواغجنان دي. د منافقانو په باره کې دغه آیاتونه نازل سوه چې د دوی حال یې رسوا کړي. ورونو، یوازې دا نه بلکې د تبوک په غذا کې ډېر واقعات پیښ سوي دي چې په هغو کې منافقان کشف سوي او رسوا سوي دي. د تبوک غذا که څه هم په هغه کې د روم سره جنگ مقصد و، مګر په نتیجه کې ډېرې شدیدې ضربې او وارې پر منافقانو وه. حقیقي او واقعي جنگ د منافقانو سره و، نه د روم سره، لکه څرنګه چې بیا موږ
په راتلونکو واقعاتو کې ووینو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه غذا دپاره اعلان وکړي نو اعراب او منافقان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او داسې عذرونه یې ویل او جوړول چې د منلو وړ نه وه. هر یو به په یوه عذر پسې ګرځېدی چې د هغه عذر په واسطه د غذا د وتلو او تللو څخه پاته سي. منافقان او ضعیف الایمان مسلمانان ولې دغه غذا ته نه تلل؟ ولې غواړي چې ځانونه پاته کړي؟ ځکه د روم او رومیانو سره جنگ داسې جنگ نه و لکه د خیبر د یهودو سره چې آسانه او نږدې و. دا داسې غذا وه چې په هغه کې د هغه وخت د دنیا د لوی مملکت سره جنگ کېدی. نو د منافقانو دا یقین و چې مسلمانان ماته او شکست خوري او ډېر تکلیف ورسیږي او بل مسافه هم ډېره لرې وه. نو وبېرېده او په عذرو پسې ګرځېده. ځینې هغه کسان چې په غیر معقول یا بېځایه عذر سره بېځان پاته کاوه په قرآن مجید کې ذکر سوي دي چې یو د هغو څخه جد ابن قیس دی. جد ابن قیس منافق و او دی هغه څوک دی چې د حدیبیې د صلح په ورځ د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت ونه کړي د هغه سره اوښ تر شا پټېدی او هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې ټوله و جنت ته داخلیږئ بې له خاونده څخه د سره اوښ. هغه دغه جد ابن قیس و او اوس بیا د هغه دپاره بل امتحان راغلی. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه ښکاره او واضحه امر وسو چې د تبوک و غزا ته وتل واجب او لازمي دي، دغه جد ابن قیس چې منافق او دننه کافر دی خو په ظاهره سره د اسلام دعوه کوي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی غواړي چې یو عذر پیدا کړي مګر عذر نه لري. نو یې څه وویل؟ ویل یا رسول الله ټولو خلقو ته دا معلومه ده چې په ټولو عربو کې زما په مثل څوک نسته چې ډېر ژر دي د ښځو په فتنه او فساد اخته کیږي او د روم ښځې ډېرې ښایستې دي. که زما سترګې پر وموښلي ځان نسم ځینې ساتلی نو هلته مې مه بیایه ځکه زه پر دې بیریږم که مې هغه ښځې ولیدلې په یوه فساد او فتنه به اخته سم. ما معذوره وبوله د پاته کېدو اجازه راکه او زما په دین کې مې په فساد او فتنه ما اخته کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د پاته کېدو اجازه ورکړه. الله جل جلاله د دغه سړي په باره کې د سورة توبه په 49 نمبر آیات کې فرمایي ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. یعنی ځینې د دغه منافقانو څخه هغه څوک دي چې وایي ما ته د پاته کېدو اجازه راکه او ما د ګمراهۍ په فتنه کې ما اچوه. الله جل جلاله فرمایي چې خبر اوسه دوی د پخوا څخه لا په ګمراهۍ کې لوېدلي وه او بېشکه چې جهنم خامخا پر کافرانو راګرځېدونکی دی. نو الله جل جلاله دغه سړي ته د ده د عمل په سبب دا زیری ورکوي چې دوژخ ته تلونکی یې. او بیا الله جل جلاله و خپل معزز رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړې ده ولې دې و دغه نفرو ته د وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.